وما علينا إلا البلاغ المبين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. هغې وویل ای زما ربه زما لپاره بچی څنګه کیدی شي، حال دا چې ما ته هیڅ یو بشر لاس هم نه دی راوړی. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هغه یعنی جبریل وویل همداسې الله پیدا کوي څه چې وغواړي، کله چې د یو کار اراده وکړي نو بېشکه چې هغه کار ته همدا وایي وشه نو هغه وشي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. او هغه ته به کتاب او حکمت او تورات او انجیل ورزده کوي. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. او بني اسرائیلو ته به رسول وي چې ورته به وایي بېشکه زه چې یم یقینا ما تاسو ته ستاسو د رب له طرفه نه لویه نښه راوړې ده. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. یقینا زه تاسو ته له خټې نه د مرغۍ د شکل په شان یو شی جوړوم، بیا په دې شکل کې پوکې کوم، نو هغه به د الله په حکم سره الوتونکې مرغۍ شي. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. او زه مورزادي ړون او د برګي مرض والا روغوم او مړي ژوندي کوم د الله په حکم سره. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او تاسو خبروم په هغه څه چې تاسو یې خورئ او په هغه څه چې تاسو یې په خپلو کورونو کې ذخیره کوئ، بېشکه تاسو لپاره په دې کې خامخا لویه نښه ده که چیرې تاسو ایمان راوړونکي یئ. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. په دې حال کې چې تصدیق کوونکی یم د هغه کتاب چې له ما نه مخکې و چې تورات دی، او د دې لپاره راغلی یم چې تاسو لپاره بعضې له هغو شیانو حلال کړم چې پر تاسو باندې حرام کړی شوي وو. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او ستاسو د رب له طرفه نه ما تاسو ته واضحه نښه راوړې ده، نو له الله نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بېشکه الله زما رب دی او ستاسو رب دی، نو د هغه عبادت کوئ، دا ډیره نیغه لار ده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نو عیسی چې کله له دوی څخه کفر ولیده نو وی ویل د الله په طرف تللو کې څوک زما مدد کوونکي دي؟ حواریانو وویل موږ د الله مددګار یو، موږ په الله ایمان راوړی دی او ته ګواه شه په دې چې بېشکه موږ مسلمانان یعنی فرمانبردار یو. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ای زمونږ ربه موږ ایمان راوړی دی په هغه څه چې تا نازل کړي دي او موږ د رسول تابعداري کړې ده، نو ته موږ د حق له ګواهي کوونکو سره ولیکه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. او هغوی چلونه جوړ کړل او الله پټ تدبیر وکړ او الله له ټولو تدبیر کوونکو نه غوره دی. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. کله چې الله وویل ای عیسی بېشکه زه تا لره پوره اخیستونکی یم او د خپل ځان طرف ته ستا راپورته کوونکی یم او تا لره له هغو کسانو نه پاکوونکی یم چې کفر یې کړی دی. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
او چا چې ستا پیروي کړې ده هغوی لره د قیامت د ورځې پورې د هغو کسانو له پاسه کوونکی یم چې کفر یې کړی دی بیا خاص زما طرف ته ستاسو واپسي ده نو ستاسو په منځ کې به د هغو خبرو په باره کې فیصله کوم چې تاسو پکې اختلاف کاوه فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين پس هر چې هغه کسان دي چا چې کفر کړی دی نو هغوی ته به زه په دنیا او آخرت کې ډیر سخت عذاب ورکوم او د دوی لپاره به هیڅوک مدد کوونکی نه وي وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين پاتې شو هغه کسان چا چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي نو هغوی ته به الله د هغوی اجر پوره ورکړي او الله له ظالمانو سره مینه نه کوي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم دا دی چې مونږ یې له آیاتونو او له حکمت ډک نصیحت څخه پرتال ولو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بېشکه د عیسی مثال د الله په نس د ادم د مثال په شان دی الله هغه له خاورې پیدا کړ بیا یې هغه ته وویل پیدا شه پس پیدا شو الحق من ربك فلا تكن من الممترين حق ستا د رب له جانبه دی نو له شک کوونکو نه مه کېږه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم نو څوک چې د یعنی عیسی په باره کې له تا سره جګړه کوي وروسته له دې چې تا ته علم حاصل شو فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نو ته ووایه راځئ چې مونږ راوبلو خپل زامن او ستاسو زامن او خپلې ښځې او ستاسو ښځې او خپل ځانونه او ستاسو ځانونه بیا به په زارۍ سره دعا وکړو نو په دروغجنو به د الله لعنت ووایو إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم بېشکه همدا حق بیان دی او نشته هیڅ بر حق معبود مگر یوازې الله دی او بېشکه یوازې الله ډیر غالب ښه حکمت والا دی فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين نو که دوی وګرځېدل نو یقینا الله په فساد کوونکو ښه پوهه دی قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم اے نبی ته دوی ته ووایه اے اهل کتابو داسې کلمې ته راشئ چې زمونږ په منځ کې او ستاسو په منځ کې برابره ده ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله دا چې عبادت به نه کوو مګر یوازې د الله او له هغه سره به هیڅ شی نه شریکوو او زمونږ بعضې به بعضو نورو لره له الله نه غیر پالونکي یعنی خدایان نه نیسي فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نو که دوی وګرځېدل نو تاسو ورته ووایئ چې تاسو په دې ګواه شئ چې یقینا مونږ مسلمانان یو يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون اے اهل کتابو ولې تاسو د ابراهیم په باره کې جګړه کوئ حال دا چې تورات او انجیل نو نازل کړی شوي مګر له هغه نه وروسته آیا نو ولې له عقل نه کار نه اخلئ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ګورئ تاسو خصوصا دغو په هغه خبره کې جګړه وکړه چې تاسو ته د هغې څه علم وو، نو په هغه خبره کې ولې جګړه کوئ چې تاسو ته د هغې هیڅ علم نشته او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم نه یهودیو او نه نصرانی او لیکن حنیف یعنی پوخ توحید والا مسلمانو او له مشرکانو څخه نه وو. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بشکه په خلکو کې ابراهیم ته حقیقتا نږدې خامخا هغه کسان دي چې د هغه تابعداري کړې ده او دا نبی دی او هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی او الله د مؤمنانو دوست دی. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. په اهل کتابو کې یوه ډله ستاسو د ګمراه کولو ارزو لري او هغوی یوازې خپل ځانونه ګمراه کوي او شعور نه لري. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اهل کتابو ولې د الله په آیاتونو کافر کیږئ حال دا چې تاسو د هغو د حقانیت گواهی ورکوئ. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اهل کتابو ولې تاسو حق له باطل سره ګډوډ کوئ او تاسو حق پټوئ حال دا چې تاسو پوهیږئ. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. او له اهل کتابو څخه یوې ډلې بلې ډلې ته وویل تاسو په هغه کتاب باندې چې په مؤمنانو باندې نازل کړی شوی دی د ورځې په اول کې په ظاهره ایمان راوړئ او د هغې ورځې په آخر کې بیا کافر شئ د دې لپاره چې دوی یعنی مؤمنان راوګرځي. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. یقین مکوئ مگر د هغه چا لپاره چې ستاسو د دین مطابقت یې کړی وي. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. اے نبی ته ووایه یقینا اصل هدایت او حق دین خو د الله هدایت دی او د دې یقین هم مکوئ دا چې یو چاته به د هغو فضایلو په مثل ورکړی شي چې تاسو ته درکړی شوي دي یا به دوی پر تاسو باندې د خپل رب په وړاندې غالب شي. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے نبی ته ووایه بېشکه فضل د الله په لاس کې دی چاته چې وغواړي هغه ورکوي او الله پراخۍ والا دی ښه پوهه دی. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. په خپل مهربانۍ سره خاص کوي چاته چې وغواړي او الله د ډېر لوی فضل والا دی. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. او ځینې له اهل کتابو څخه هغه څوک دي چې که ته هغه ته ډېر مال امانت ورکړې نو تا ته به هغه مال بیرته ادا کوي او ځینې له دوی نه هغه څوک دي چې که ته هغه ته یو دینار هم امانت ورکړې نو تا ته به هغه دینار بیرته نه ادا کوي مګر دا چې ته په سر د هغه مدام ولاړ اوسې.
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. پدې چې یقینا دوی ویلي دي چې پر مونږ باندې د امیانو د حق په باره کې هیڅ ګناه نشته او په الله باندې دروغ ورتپي، حال دا چې دوی پوهیږي. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ولې نه چا چې خپله وعده پوره کړه او پرهیزګاره شو نو یقینا الله پرهیزګاران خوښوي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. بشکه هغه کسان چې د الله سره د کړي وعده او د خپلو قسمونو په بدل کې لږې پیسې اخلي، دغه کسان د دوی لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته او د قیامت په ورځ به الله له دوی سره نه خبرې کوي او نه به دوی ته ګوري او نه به دوی پاک کړي. ولهم عذاب أليم. او د دوی لپاره ډیر دردونکی عذاب دی. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. او یقینا په دوی کې یوه ډله ده چې په لوستو د کتاب سره خپلې ژبې تاووي د دې لپاره چې تاسو په هغه د الله د کتاب ګمان وکړئ، حال دا چې هغه له حق کتاب څخه نه دي. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. او دوی وایي چې دا محرف عبارتونه او تعبیرونه د الله له جانبه دي، حال دا چې هغه د الله له جانبه نه دي او دوی په الله باندې دروغ تپي، حال دا چې دوی پوهیږي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هیڅ یو انسان ته دا حق نه دی حاصل چې الله هغه ته کتاب او حکم او نبوت یعنی پیغمبري ورکړي، بیا دې هغه خلقو ته وایي چې له الله نه غیر زما بندگان یعنی عبادت کوونکي شي. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. او لیکن هغه خو به وایي چې تاسو الهي خلق شئ یعنی په علم باندې عمل کوونکي شئ، ځکه چې تاسو د کتاب ښودنه کوئ او په دې چې تاسو زده کړه کوئ. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. او نو ورته دا حق حاصل دی چې تاسو ته حکم درکړي چې تاسو ملائکو او نبیانو لره پروردګاران یعنی خدایان ونیسئ. آیا هغه به تاسو ته د کفر کولو حکم کوي وروسته له دې چې تاسو مسلمانان یئ؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. او کله چې الله د نبیانو نه پخه وعده واخیسته چې هر هغه څه چې زه تاسو ته له کتاب او حکمت درکړم بیا تاسو ته یو رسول راشي چې د هغه څه تصدیق کوونکی وي چې له تاسو سره دي، نو تاسو به خامخا په هغه ایمان راوړئ او خامخا به د هغه مدد کوئ. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله وویل آیا تاسو اقرار وکړ او په دې باندې تاسو زما درنه وعده قبول کړه؟ هغوی وویل مونږ اقرار وکړ. الله وویل نو تاسو ګواه شئ او زه هم
تاسو سره له ګواهانو ځنې یم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نو څوک چې له دې نه بعد وګرځېده نو همدغه خلق فاسقان دي. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. آیا نو دوی د الله له دین نه غیر بل دین غواړي؟ حال دا چې خاص هغه الله ته غاړه ایښې ده هر هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي په خوښه یا په ناخوښه او خاص هغه ته به دوی ورګرځولی شي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. ته اوایا مونږ ایمان راوړی دی په الله او په هغه کتاب چې په مونږه نازل کړی شوی دی او په هغه څه چې په ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او د هغه په اولادې باندې نازل کړی شوي دي او په هغه څه چې موسی او عیسی او نورو نبیانو ته د خپل رب له جانبه ورکړی شوي دي. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مونږ په دوی کې د هیڅ یو په منځ کې فرق نه کوو او مونږ خاص د هغه الله حکم منونکي یو. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. او څوک چې له اسلام نه غیر بل دین غواړي نو هیڅ کله به هم له دنه قبول نه کړي شي او دغه کس په آخرت کې له تاوانیانو څخه دی. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الله به داسې قوم څنګه په سمه لار روان کړي چې له خپل ایمان راوړو نه بعد بیا کافر شول، حال دا چې دوی ګواهي ورکړې وه چې بېشکه دا رسول حق دی او دوی ته ښکاره معجزې هم راغلې وي او الله داسې ظالمو خلقو ته سمه لار نه ښیي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دغه خلق د دوی جزا دا ده چې یقیناً په دوی باندې د الله لعنت دی او د ملائکو او د خلقو د ټولو لعنت دی. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. چې همیشه به وي په دې لعنت کې له دوی نه به نه عذاب سپکولی شي او نه به دوی ته مهلت ورکول کیږي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر هغه کسان چې له دې نه بعد توبه وباسي او د ځان اصلاح وکړي نو یقینا الله ډیر بخونکی بېحده مهربان دی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بېشکه هغه کسان چې له خپل ایمان راوړو نه بعد کافر شول بیا په کفر کې تر ځنکدنه مخ په وړاندې لاړل نو د هغوی توبه به له سره نه قبلیږي او همدغه کسان ګمراهان دي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. بېشکه هغه کسان چې کافر شوي دي او په داسې حال کې مړه شول چې کافرانو نو کله به هم قبول نه کړی شي د هغوی له هیڅ یو تن نه ډکه ځمکه سره زر اگر که هغه د ځان خلاصي په بدل کې ورکړي. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. دغه کسان د دوی لپاره ډیر دردونکي عذاب دی او د دوی لپاره به هیڅ څوک مدد کوونکي نه وي. وما علينا